په پلان جوړونه کې د ژوند د هرې برخې د بریالیتوب راز نغښتلی دی. دغه څرګندونې لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د ولایت مقام د ورکشاپونو په تالار کې د اصلاح ادارې له لوري د څارنې او ارزونې د 3 ورځني ورکشاپ په پای کې وکړې. لومړی د اصلاح ادارې د لغمان ولایتي مسؤل نورالحق منصف د یاد ورکشاپ په اړه ښاغلي ننګ سره معلومات شریک کړل. هغه ویل په دې 3 ورځني ورکشاپ کې د څارنې او ارزونې موخې د څارنې او ارزونې بنسټیز اصطلاحات، د پروژې دوران، د پروژې په مدیریت کې د څارنې او ارزونې رول، د معلوماتو راپور او څېړنه او د څارنې او ارزونې پرمختللي مفاهیم او اړوندو نورو مسایلو په اړه 3 ورځې د تدریس چارې مخته یوړل شوې. هغه ویل په دې ورکشاپ کې ورسره د بېلابېلو ادارو تر 13 پورې ګډونوالو فعاله برخه واخیسته او دوی هڅه کوي چې ورته ورکشاپونه لا هم نور دایر کړي. ورپسې د ولایتي شورا غړي او د دې ورکشاپ ګډونوالې راضي نیازۍ خوښي وښوده چې په دې 3 ورځني ورکشاپ کې ډېر څه زده کړل. هغې د اصلاح ادارې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې ورته ورکشاپونه د لغمان ولایتي شورا لپاره هم جوړ شي تر څو په څارنه او د چارو شفافیت کې له دوی سره همکاري وکړی شي. د ټولو ګډونوالو په استازیتوب البته دا چې دغه د څارنې او ارزونې پروګرام ټولو دپاره اړین و، خو د ولایتي شورا دپاره ځکه ډېر اړین و چې موږ ته د روڼوالي یا د شفافیت په اړه بحث کوو. نو دا پرته د څارنې او ارزونې نه هېڅ یعنې شونتیا نه لري یا ناشونې ده. دا چې دا په دې پروګرام کې یو کس هم هیله مو دا ده د اصلاح ادارې یا د نورو اړوند اداراتو نه چې ورته پروګرامونه د ولایتي شورا دپاره ټولو غړو دپاره البته جوړ کړي تر څو په دغه برخه کې لا ډېر ښه پوه شي. او بیا هم د استاد نه مننه کوم چې په ډېرې مهربانۍ په ډېرې حوصلهمندۍ باندې دغه 3 ورځنی پروګرام موږ ته یعنې تدریس کوي. هغه لیکچر چې دوی درلوده ځان سره کوم مواد چې ورسره وو په ډېرې حوصلهمندۍ موږ ته انتقال کړو. ډېر یعنې څه مو زده کړل. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په خپلو خبرو کې د اصلاح ادارې له مسؤلینو د مننې ترڅنګ ویل چې پلان جوړونه د هر کار لپاره یو اصل دی او په همدې چارې سره ښه مدیریت ترسره کیدی شي. هغه وویل څارنه او ارزونه د ژوند په بېلابېلو برخو کې غوره ده او ښه ده چې له دې ورکشاپ نه یاد شوي توکي په عملي ډګر کې پلي شي. همدارنګه دا پروګرام په وروستۍ کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په لاسونو په څو ګډونوالو د ورکشاپ تصدیق لیکونه هم وویشل شول.